بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. دا باب المیاه سره د اوبو سره متعلق یو بل حدیث نقل کوي او دا غینا نور مسائل راوباسي. لاول د الفاظ او تشریح بیا د مسلې وضاحت. وعن ابي هريره رضی الله عنه او د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته قال دې فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا يغتسل غسل لنکي احدكم یوتن پتاسو کې فلما الدائمی پوبو ولاړو کې دائم همیشوالی ته لیکي مراتنه ولاړی وبدي ځکه دا په یو حالت باندې کنه په ولاړو بو کې دی غسل نه کوي او هو جنوب او حال دار چې دی جنوبي په حالت جنابت کې داغه غسل نه کوي. اخرجه مسلم دا حدیث امام مسلم نقل کړي. وللبخاري او د پاره د بخاري د الفاظ دي یعنی د بخاري په روایت کې د الفاظ راغلي لا يبولن احدكم او د سمات دې نه کوي یو تن پتا سکی بولې کې تشو د سمای ده تشو د سمات دې نه کوي یو تن پتا سکی فلما الدائم فابو ولاړو کې الذي هغه بلا يجري چې نه بیږي ثم يغتسل فيه وبيد لا بږي غسلم کوي. ولمسلم او د مسلم په روایت کې دا سره راغلي دي چې ثم يغتسل منه ویل دي منه فيه او مطلب دی بیا راغین غسل کوي یا بیا پاغي کې غسل کوي. ولی ابي داود او ابو داود پر روایت کې د راغلي ولا يغتسل فيه من الجنابه غسل نه کوي پای کې د جنابت نام. دا مختلف الفاظ حافظ ابن حجر دلته ذکر کړی دي او چونکې د ابو المرام جامع کتاب په دی وجه باندې دی چې حافظ ابن حجر په دی کې مختلف احادیث او داغي ټوکړي د په مختصر الفاظ سره نقل کړي. د حدیث تام مسائل سم معلومیږي نو مسائل تیو دا معلومیږي چې په ولاړو بو کې د جنابت نه غسل کول دا ممنوع په خلاف د روانو بو باندې چې پای کې بالکل جایز چې سړی په کې غسل وکړي ځکه چې په روانو بو کې سړی غسل نه کوي خو به د شان جنوب ګرځي نو په روانو بو کې کولای شي په ولاړو بو کې غسل کول د جنابت نه دا جایز نه دی. د باره کې د جمهور علما رائے خدا دا چې دا مکروه تنزیهی دی ان خلاف اولا کار نه کار نه نور کو چا په کې وکړو ګناګاری نه. امام احمد ابن حنبل رحمه الله او اهل ظواهر وایي چې دا نهی تحریمی ده یعنی حرام کار دی غلط کار دی. نو صحیح تحقیق هم دار چې پیغمبر منع کړی دا بس دا ممنوع ده چې په ولاړو بو کې د جنابت سره غسل کوي. د مسله ته هغه دا معلومیږي چې په ولاړو بو کې تشهود اسمات ممنوع دی. نو تشهود اسمات دا خو کې مطلقاً ممنوع دی که بیا په کې ته په خپل باندې غسل کې او که په خپل کې غسل نه کې یې ته بل څوک خو کته تشهود اسمات په بو کې وکړو بیت لابر ته غسلم کې نو دام ناروا او که په خپل کې غسل نه کې او تشهود اسمات په کې وکړي نو د بل شاري استعمال دی وستل کنه نو بیا هم صحیح نه ده. بل مسله هغه دا معلومیږي چې دواړه جمع کول دام جایز لري. دواړه جمع کول داري چې په ولاړو بو کې او د اسمات وکړي او بیا په کې روسه غسل کې دام ناروا ده او دام ناجایز چې په ولاړو بو کې او د اسمات نه کې خور شي په کې او ډارې په کې د جنابت نه غسل کې نو دام ناروا شو. الحاصل لدی حدیثونو اقدارې چې په ولاړو بو کې د یو څو کارونه منري یو دا چې خالص د جنابت د په کې غسل کې دام صحیح نه ده ناروا ده. دویم تشهود اسمات په کې ام ناروا ده. دریم چې لاول په کې تشهود اسمات وکي او بیا په کې غسل کې دام ناروا ده. درې خبرې شي ٹھیک شو. دا خو مسلې تاسو ذکر دینه خو وس بل مسله دلته هغه ده چې کله په ولاړو بو کې سړی د اسمات وکي یا په کې غسل جنابت نه وکي نو دا ګندکیږي او کنه ګندکیږي دا وب ګندکیږي او کنه ګندکیږي نو په دې کې خو رائے د علماء احناف خدا دا هغه وی چې دا وب کلس په لس نه کم وي جو بس ګند شي او دارنګي
شوافی او حنابلہ غوي چې کله دوه چاټونه کمی وي جو ګنده کیږي او کله دوه چاټونه زیات وي نه ګنده کیږي او امام مالک کوئی چاټو سری بده ګنده کیږي نه. په دې کې خط تحقیق دارې چې څو پورې د وبو خوند رنگ بوی برابر دی او دوه چاټي دی ار دوه چاټونه زیات دي نو وب ګنده کیږي نه. خدا پیغمبر چې منع کړی دای په دې بنیاد نه کړی چې وب ګنده کیږي بلکې دا د نور وجوهاتونه انور وجداري یو دې طریقې صد الذرایا لار د بندولو د ګنده کېدلو د وبونه شي دا وب ګنده نشي د دې لار بندي څنګه هغه داس چې ولاړ وب دي مثال په تور باندې په دې کې اجازه ورکړي شي چې په دې کې د خلک امتیاز هم کوي جنابت ته کې غسل هم کوي نو وب چې کله ولاړی نو په دې کې تغییر زر راځي نو چې ته پکې ورشه ته پکې تشو د سماته وکي سباله بل ورشي بل پکې وکي بل پکې بل وکي کنه کسان به د قشان ورزي او امتیاز به کوي اخر به ګنده شي خوان به بدل شي بوی به بدل شي او رنگ به بدل شي په خپل به شي ګنده شي ته صد الذرایع ویل کېدل شي. ٹھیک شو. دوی موجدارا دا نه چې پیغمبر کړی دا نو دا د نظافت په بنیاد باندې کړی دا د نظافت په بنیاد باندې یو طهارت ته او نظافت ته کنه دا نه چې کني په دې غسل سره دا وبګند کیږي یا په دې امتیاز سره کني دا وبګند شي چې کله دوه چاټونه زیاتې نه ګند کیږي څو پر چې خوند رنگ وي برابر وي. خدا پیغمبر منه دې د پاره کړی دا چې د انسان فطرت په دې باندې بنا دی چې دا سیوو استعمال خلق نه کوي دا په خپل باندې ته سوچ وکړه یو ډان د مثال په تور باندې وبو تیمز یو ډان ونتی دی او ته جنوبي او ما تی وی شر جی ته سره انتظار وکړ زور زم په ډنګ کې لګلام به ما جنابت مې او تا په ډنګ کې ولم بل زما فطرت د امن چې زه دغه ووس کم یې دا و استعمال کم نه زما فطرت د نه مني یا دا چې ته زتا وینم یو غټ ډن دی غټ ډن دی ګوره او تور چې قلا په لوړ نو ته امتیاز را پرې دی نو دې څنګه دن دا فریضه احناف هم غره نه ګند کی خاص یو سره بسره نه لخي لیکن سات کې تر د امر چې دا وبته استعمال کی نه مني نو مطلب د پیغمبر دار پیغمبر خو زمون خیر خوا دی کنه نو هغه د انسانانو فطرتونو تم ګوري چې د دې خلکو د دې وبونه بیا خلک نفرت کوي دا نه استعمالي نو کنوري سم نه کنه د خلک کم سے کم کنزل منزل خو کوي کنه چې الله دې غر کو تباکا نو ته ورته په وګ کې میتیږي کولی زموږ د استعمال د وسیلې انسان فطرت په دې باندې بناره نور د حدیث صدانه معلومیږي چې وبګنی سری ګندري خو د انسان فطرت نه مانی او کې دې شی زم شي ګند شي حدیث باندې ان شاء الله پوه شئ کنه خدي نو دا وبچ کوم دی دا ګند کی په دې باندې ښه کولای شي بالکل یاره تصیب د جنابه دغه چې سړی پاک وي کنه نو چې دا کله پټن کولا به نو خلک داغه دومره نفرت نه کوي په نسبت د جنابت باندې ځکه جنابت د سړی غسل کوي خامخا د انسان ذهن ترازی شرف پلانې ګندګي او پسې پورې او پلانې او پسې پورې وکنه لا يقولن احدكم ثم يدعي الذي مفهوم مخالف نه خدا معلوم شو چې په روانو کو کې سړی میتیز کوي نو خیر دی دا چې معلومیږي لیکن په دې کې یو نصر جواز خبره نه او یو د آداب خبره نه ادب دار چې په روانو کو کې میتیز مکه به سړی ورانه عادت کیږي او بل دار چې خلک دی ویني کنه خلک هم دینه نفرت کوي کنه نو کوګل شي په کې جواز بلري لیکن پکار نه ده. وان رجل صاحب النبي صلی الله علیه وسلم بل حدیث نقل کې په دی باب او د یو سړی نه نقل لې چې ملګرتیا کړي د نبی صلی الله علیه وسلم سره د یاد لري چې کله د صحابي نوم ذکر نشي کنه خو صرف دومره ثابت دی چې دا صحابي دی نو لہذا دا حدیث ته نقصان نه ور کوي. نور چې کله په سند کې یو راوی دا نوم نه ذکر لې شوی او یا دغه معلومات مونږ تنین به روایت کمزوري کی لیکن صحابه کرام ټول عادلان دي نو کومنګ ته نوم معلوم یو کوم نوم معلوم نه خو بس زموږ پای باندې اعتماد دي نو یو سړی نه نقل چې ملګرتیا د نبی له سلام سره کړی دا قال هغه فرمایلی دي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم من کړی نبی صلی الله علیه وسلم ان تغتسل المرأه چې غسل لوکي خزا بفضل الرجل بزیاتی وبود سړی باندې او الرجل یا سړی بفضل المرأه بزیاتی وبود خزه باندې وليغترف جميعا او لپدرالی دواړه یوځه اخرجه ابو داود حدیث ابو داود نقل کړی دی والنسائی او امام نسائی نقل کړي و اسناده صحیح او سند دی حدیث هغه صحیح دی. دی حدیث نه دا فائدہ معلومیږي دا مسله معلومیږي چې کله یو زنانه راولېږي او هغه د یو لوخینه غسل وکي کنه غسل دی وکي یا ته او دس وکي نو دا غینه چې کوم زیاتی وب پاتې شي نو سړی په هغه باندې نه غسل کوي او نه بس کوي او دس کوي پای باندې د قرنګي زنانه دا چې د سړی نه وب پاتې شي
د غسلنا او یا د اوداسنه د وګ پاتې شي نو خزه پاغه زیتی وګ باندې غسل او اودس نشي کولای. لکه مثال په تور باندې یو سړی هغه یو بالټی دی غټ بالټی دی دا غینه غسل وکي او الله پیرالي کنه غسل وکي او یا د سکه پای کې کمی زیتی و پاتې شي نو خزه په پاغي باندې غسل نه کوي بلکې نه و برالي. او دا قرنګي خزه دا د غټ بالټی نه یو ممکنه غسل وکړي یا یو د سکو دا غینه و پاتې شي لہذا اولاد په کیوالي وره فلاسونه چې لپاره غسي وره خدای چې په لوخي باندې جدا راځي خو بل خبري اتفاقی خبره ده کوم مسلې وضاحت کومه خزي غسل وکړي او د سکو په لوخي کې زیتی و پاتې شو پرست به سړی راځي او دا غینه ځان له غسل کوي یا ته او داس کوي نو دا وی پکار نه ده. نو درېمه خبره دا شوه چې دواړه به یو ځای لته راځي څنګه یو لوخه دی یو بالټی دی کنه پای کې خزم لامبي او سړی لامبي سړی نه خزو خاون ګوره د سنه شي پر دې دا خبره نه ولې خزو خاون ګوره ها نو یو ځای لامبي کنه نو خزم لکرالي او دارنګ سړی لکرالي نه به سره به اتفاقا جایز ده. مسله باندې پوښوي کنه حدیث ته مسلې ذکر کنه نو سړی بعد زی په د خزي په زیتی وبو باندې غسل کې د باودس کوي او نه با خزر سړی په زیاتو وبو باندې غسل او دس کوي بلکې دواړه بس کوي یو براني. دا مسله هم یاد شو کنه ان شاء الله. حجی اوس دا بل حدیث سره وی کنه بیا مسله واضح کو خان وان ابن عباس رضی الله عنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته ان النبي صلی الله علیه وسلم شیخنا النبي صلی الله علیه وسلم کان یغتسل بفضل میمونه هغه به غسل کول په زیتی وبو د میمونې باندې رضی الله عنها اخرجه مسلم د حدیث امام مسلم نقل کړی دی ولی اصحاب السنن او د خاوندانو د سننو یعنی ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه د اصحاب السنن ویل کی او خاوندان د سننو پای کې دا سه روایت دی چې اغتسل بعض ازواج النبي صلی الله علیه وسلم غسل کړي بعضو بیبیانو د نبی صلی الله علیه وسلم دا بعضی بیبیان څوک دي په روایت د دارقطنی کې راغلی چې دا میمونه رضی الله عنها دا غي غسل کړي فی جفنه په یو خانه کې جفنه غاړ خانه ته ویل کېدلی شي خان فجاء پیغمبر راغی لیغتسل منها د لپاره چې غسل وکړي دا خانه نو دا لګان نه لګن چې ته مونږ یو غاړ خانه کو غاړ لګانو پای کې وګوي میمونی رضی الله عنها غسل کړو د جنابت نو په دې کې پیغمبر راغی چې دا غي غسل وکړي نو فقالت میمونی وتل انی كنت جنبا یقینا ز جنب او ما مار دینه غسل کړی دي فقال پیغمبر تو فرمایل ان الماء لا يجنب یقینا بن جنب کی وبت ګندکی هونه وصححه الترمذي وابن خزیمه او دا حدیث امام ترمذی او ابن خزیمه صحیح کړی دی. دلته وز د مخ کی حدیث سره دی حدیث په مابین کې ظاهر کې تعارض معلومی د مخ کی حدیث ته خدا مسلم معلومه شو چې سړی به د خزي په زیاتی وبو باندې غسل کې نه باودس کوي او دارنګي د قرنګي خزبم د سړی په زیاتی وبو باندې غسل کې نه باودس کوي او دلته پیغمبر را لګیدلې د میمونی رضی الله عنها دغه په زیاتی وبو باندې څه کړی غسل کړی تعارض معلوم شو کنه. دې کې خط تحقیق هغه دادی خط تحقیق چې دا مخ کې حدیث منسوخ دی دا مخ کې حدیث سره منسوخ دی او ناسخ دی حدیث دی. اوس دلیل د نسخ لپاره سره ور یاد لري ور یو د احناف طریقې احناف چې کله د مذهب نه حدیث خلافی کنه وای دا منسوخ دی ولی التغه اصول کرخی کې ذکر کړی کنه اصول کرخی کې دا ذکر کړی چې الاصل عندنا ان كل آیه او حدیث تخالف قول اصحابنا فهو اما منسوخ او مرجوح او مؤول. هر قانون اداري چې هر آیات هر حدیث چې زمنګ د احناف او د قول مخالفي دي نه چې زمنګ قول مخالف وي زمنګ د احناف او د قول مخالفین نسبت مخالفت چاته وکړو قرآن او حدیث دی وکړو دا ګوره بل به دی دا وای هر آیات او هر حدیث چې زمنګ د ملګرو د قول مخالفي نو دغه حدیث او آیات دا بیا منسوخ وي یو پکې تعویل کو او یا به مرجوح وي. مرجوح څه خطرناک خبره مرجوح دا معنی چې دغه مرجوح زمنګ د قول د اصحابو یعنی زمنګ د احناف قول راجح اعوذ بالله اما څو ذکر خې درې پروت دي ته اوس څخه اندر خې درې نو اصول کرخې او دې کې دا لیکري ښا حضرت دا خیموس دی 12 نمبر صفحه باندې لیکلي داري الاصل ان كل آية تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجيح والاولى ان تحمل التعبير من جهه التوفيق. بيرسوي بالقانون الاصل ان كل خبر يجيء بخلاف قول اصحابنا فانه يحمل على النسخ او على انه معارض بمثله ثم صار الى دين اخر او ترجيحا فيه بما يحتج به اصحابنا من وجوه الترجيح او يحمل على التوفيق. دا دي هغه قواعد دي خاصه لکرخي د احناف. نو
یو خدای خبره ده. نو مونږ چې نسخه خبره کوو خبر مې دې بس کوله چې مونږ دا مخکې حدیث منسوخ دی او دا روسه ناسخ دی نو رضان نه یو چې رضان به وي چې بس دا منسوخ دا ناسخ چې د احناف په شانته د نسخ کارخانه لګولې ده خو چې کله دغه د مذهب نه حدیث خلافي وای دا منسوخ دی. نه مونږ دلیل پیش کوو و دلیل څنګه دی حدیث الفاظ کې تاسو سوچوي څنګه دی حدیث کې وای چې میمونې رضی الله عنها غسل کړو د یو خانه کو د یو لګان نه او دا جنوب وا او پیغمبر راغی د غسل اراده کوله. میمونې وته چې یا رسول الله ماته غسل کړو زه جنوب وم. دینه دا واضح معلومیږي چې دا مخکې حکم پیغمبر لاول کړو ځکه خو میمونې دا پیش کاوه کنه. میمونې وته چې یا رسول الله زه جنوب وم ته څنګه غسل کې مطلب دا چې تا خو منع کړی و د دینه اوس څنګه کې د پیغمبر وته چې ان الماء لا يجنب وبنه جنوب کیږي نو دلیل شو په دې باندې چې مخکې خبره سره منسوخ ده. که چرته دغه مخکې خبره پیغمبر اول نه وکړي نو میمونې ولې دا دلیل پیش کاوه اوس پوه شوي په دې دلیل باندې خدي خ پیغمبر د امر الاول ولې کړی و د دې لپاره وجه اصل کې دا و چې چونکې هغه ابتداء اسلام او دارنګ زنانه او فطرت کې دار زنانه و چې هغه اکثر په دې باب د طهارت او د نجاست کې چې بېباکي غونډې کوي بېباکي غونډې کوي. پیغمبر د امر الاول دې لپاره کړی و چې دیو د نظافت سره او د طهارت سره عادت شي چې له خیال ساتي نو چې کله هغه عادت شو نو پیغمبر هغه نه هیڅ منسوخ کړه. په مسله باندې ان شاء الله پوه شئ کنه ان الماء لا يجنب یقینا وبچ کم دی هغه نه جنب کی. دا قول چې سړی د خزي په زیاتی وبانی غسل او داس کولای شي او دارنګي خزه چې کوم دار سړی په زیاتی وبانی غسل او داس کولای شي دا مسله دا تقریبا اوس اتفاقی ګرځیدل ده. ائمه ثلاثه خو په قائل دي امام ابو رحمت الله علیه امام شافعی امام مالک د امام احمد د دوا اقوال نقل لیم. یو قول ته کې دا نقل لیم چې سړی د خزي په زیاتی باندې غسل او داس شي کولای البته خزي به شي کولای او دویم قول په کې جمهور علما په شان تل لکه الانصاف کې بیا امام مرداوی هغه به ذکر کړی دي چې همدا قول چې دا غوړه دی د امام احمد او دا قول ائمه ثلاثه دی. نو د امام احمد وګ دوه قول نقل یو د جمهور علما د قول مطابق دی او بل د کې په کې مخالف دی. نو راجح قول اغم داري چې وس حکم منسوخ دی خزه د سړی په زیاتوب باندې غسل او داس کولای شي او دارنګي سړی د خزي په زیاتوب باندې غسل او داس کولای شي بالکل جایز ده. ها دغه سم معنات اغه نشته دی. صحیح شو کنه بس کنه هذا بالله التوفيق.